ګوره ایجنټ صاحب داسې کار دی زه خو ایجنټ صاحب ته درغلم خو ما یې راشه بس خره چې دې پټو کې مې سوی کړي خبره لږه د پردې د ولته تاسو نور کسان مې که نه ګورې ما د خور نه کالي خرڅ کړو داسې کار دی چې یو بوډۍ مور مې ده او یو مې پلار دی او زما ګورې هېڅ هم نشته بس دغه 500 روپۍ دیاړي مې وه زما دا مطلب دی چې زه لږ ښه شم خوریانو مې هم د دغه وجې نه کالي خرڅ کړو وایي چې دا ورور مې بار ملک ته لاړ شي چې لږه دا زندګي ښه شي نو ګوره ایجنټ صاحبو چې ګوره 3-5 را سونه کې اوهو قیصریه ته غم ولې کې ما د لسیکه خاص ویزه کړې ده دا د کور د ډریورۍ ویزه رقم اخله د دې نه پکې لوی مین خبره دا ده چې 2.5 به دې تنخواهي ویزه دې د کال بعد د کامم په هغوی باندې ده ملګري دغه دې منمه تا دې منمه خو تا ته پته ده ګورې ما بلا ځان قرضدارې کړو او تا ته پته هم ده خوریانو ته مې ویلي چې انشاءالله 2 میاشتو کې به زه تاسو له د دې کالي پیسې کوم بس هغې هم غریبانان یې په ما خفه کېږي خو دا راته ووایه چې کانه پینا د دې به مې څه بندوبست وي لکه یاره قیصریه خو غم مه کوه کانه پینا رهایش روټۍ هر یو شی به دې په هغوی او ګاډي کې به درته سپېشل اے سیم لګېدلي ته غم مه کوه په دې باندې دا 50-60 کسان مو ونه لېږل ایجنټ صاحبو په ایمان چې بچي به مې درته دواګانې کوي که دا کار دې ما له ټیک کړی و که نه لکه زه مطمئن وم زما دا کشر رور دی دې هم ځان پسې بیا اړوم والله دواګانې به ورته کوم او که خیر مړه ته به مونږ نه ډېر خوشحاله زه به خیر تاله چای او پاڼې د خپلې خوشحالۍ نه رالیږم نه مړه خدای دې تا ښه کړي او خدای دې ستا نصیب کړي موږ خو چې ته ښه شي خو ایجنټه ګوره چاته اړونه وه چې دې بار ته روان دي ځکه زما د تره زوی ته په ایمان چا ورپسې ګوړه راوړې وه مسالېداره ګوړه ني بیا به هلته ایرپورټ کې وي داسې دي نو بیا به هغوی ته وایي چې داسې دي بیا به پسې مړه عدالت یې ډزوم چې دا څه شی دی خو چاته ونه بیا پکې پڼ ګولې هم راشي دا هم یو څو بیا څوک ووي دا به مې وراره دا سپلی یو شي مړه سم د پاکستان نه ورپسې رسولېږي جامې کپړې ټوپې ورې داسې بجازي خو نه یم چې ځان څه به بیکونه ډکوم ځکه چې زما هم ړومبې ځل دی او که نه زه به څه کوم بیکونه به راله لټوي زما سره خو به دومره ټیم نه او نه راله چل راځي ګورې اوهو قیصریه دې خبرو نه بېغمه اوسه دی په هر څه مونږ پیږو بس الله دې مل شي او انشاءالله په 3 تاریخ دې فلایټ دی ځان تیار که ځان ورته برابر که ته ښه ته قیصریه ځه ورشه بچې ځه یاره ایجنټه تندې مې له ښکلو خو خوله پرې ډېره زیاته ده زه هم تېره مې نه شي او وجود کې مې هم د مالګې زیاتوالی دی او داسې نه بس خراب نه شم دا به ټیک ده ښه لالا د ایرپورټه پورې به زه ستړی وم سره که نه مړه خدای دې پېښه او بنیادونه باسه بچې مړه ته څه کوې زه د خلکو نه پټ ځمه هلته مې ایجنټ صاحب ته سووې بیا راپسې خلکه ګولې ورسره تین کې وي دا راله یو څه نو ولې زه به هلته بیا اسپتال دی زه فارمیسۍ والی یم چې دونه ګولې او دوایانې به زه وړم بس پرېږده که نه تا له ټچ موبایل رالېږم د خدای مسلمانه مزې کوه ښه لالا چې خا په خال موبایل راولېږي ښه بچې جاړه ستا ژړا پسې ما د خندا راځي په ایمان چې ما ته مې نه یاره یاده شي د مور او پلار خیال ساته داړه بس بیا نه مړه ته دې ایجنټ ته ووایه که نه تا خو وایي چې د اے سی کمره ده او یخ به پکې ناست دي دا دیره د یو بل یو کم عمر والا لږ پکې ناست هغه غریب هم داسې ناست هغه هم وایي زه په دغه چل رالېږلې یم نور کسان خو مزدورۍ لوتې او زما خو بس لومبۍ ورځ د راغلې یم خو د ګرمۍ نه خو مې دلته وړو وړاندې وروره پاکستان کې خو به هوا لګېده که نه دلته خو هوا هم نه لګي مړه تباه برباد شو مګر مالګې شانتې هوا ده ته دغه ایجنټ پسې ورشه وایي تا خو ورته ویلو چې د اے سی کمره ده دلته اوس اے سی کمه ده ما ته بیا لګیا وی دغلته په بیټ کې به ناست په بیټ کې نه قسم په خدای که را راوړې پوزکي دی په پوزکي کې ناست یم ما ځه مړه بند که ځه زه مور ته رسې مو وایه چې سړی هلته په هغه کې پروت دی ګینې او که نه ته خو نور پې که نه بس مور او پلار ته غږ مه کوه ډزېږم به اوس اوس خدای دې مړه بس څه به ووایم نو زه بس بند که ځه یاره انډیواله تا خو ځان په دې موبایل کې مړ که دا راته ووایه که نه چې ته کله راغلې ما خو دا کاله شو وای ما دلته دا ګینټه تېره نه کړه زړه مې وچوده تا دلته کار تېر که دا ولې زه بس 10 سال له به کار له ځو یاره ملګري ټیک ته ته دې کپیل ته ووایه که نه وایي هغلته ورته ایجنټ ویلو چې ستا د ډرایورۍ ویزه ده وایي د ماشومان د سکول ماشومان به وړې او راوړې که نه ما ته خو یې دا نه ویلې چې ته به دلته دا اوسپنې کټ کړې او سم مور ته م لړه کړې ته خیر دې پېکه که نه دا به زه څه پوهېږم تاسو خو ایجنټ دوکه کړې ده تا له خو د لیبرۍ ویزه درکړې ده د ډرایورۍ خو نه ده ګوره ملګري زه خو چمپین ډرایور یم ما چې به په موټروی ګاډي راواچو مجال شته که ورنه چا مخکې کو زما خو هلته ډېر غټ عزت و خیر ته بیا هم څه ورته ووایه دلته زما لپاره ورته ووایه والله چې ډېر غریب سړی یم مینت درته کوم سوالونه درته کوم دا کار پرې ټیک که بس څه چلو که بس هغه راته دوکه کړې تاسو څه چلو کې که نه نو ته یو څو ورځې مزدوري وکړه نو بیا به د دې ګاډي
ډریورۍ ته راواړئ والله چې روکې لکه دا دوکه شوه که نه چې دلته زه دا کار کوم نو زه په کومه ویزه راغلی ما لکه ما سره خو دوکه شوه که نه یو ورځ هم کار نه کوم یا ما له بس ویزه اوټ کې چې ما ته هلته خپلې پیسې میلو شي ځکه چې ما له خلکو نه قرضونه کړي دي او یاره لومقه خپله ډریورۍ ویزه راکړې چې دلته پې کار کوم ځکه چې ګورې مونږ چې مور او پلار پرېږدو بچي پرېږدو مطلب دا چې خوږې رشتې پرېږدو خو د دې مزدورۍ دپاره یې پرېږدو که نه تاسو مونږ سره ظلم ولې کوئ هلته راسئ جنډ وکړو کې دلته راسره تاسو تین پنچ کوئ لکه تاسو په خپله سوچو کې انسانیت کې مرګ را روان دی تاسو مونږ سره لکه دوکې ولې کوئ السلام عليكم كيف انت كويس تمام انت كويس مية مية ما بمشكلة وعلیکم السلام اوس دا د ترور خاوند دی اوس څه وایي نو زه په دې اوس څه پوهېږم در باندې دا سلام واچو چې صحت دې هره بیمار شوی خو نه نه بیمار شوی نه یم خو قسم په خدای چې دلته به بیمار شم دته ویل چې دا اوسه پورې دی لګیا وی ولې داسې ستن لګیا وسه هغه وخت کې وی څه نه وی اوس وی چې بیمار شوی خو نه هذا صغير نفر هذا مشكلة كثيرة هذا شغل زيادة مشكلة هذا صغير نفر لازم سواك لازم هذا مشكلة هذا مسكين كثير مشكلة والله هذا باكستاني لازم جكم دي كلام جذاب على طول جذاب على طول جذاب كده كلام على طول كده كلام إذا هذا مسكين هذا لازم فلوس زيادة بعدين هذا تشريخة مين هذا غلطان دا یار دې څه وایي والله که زه پې پوهېږم ته مې پې پوهېږه که نه ته اوسه غټ پټ ولاړې خو تېره ته په پښتو کې وایه که نه دې بېل لګیا دی ته به بېل لګیا مړه مازغره له ولې ګډ وډ کوې تا ته ایجنټانو دروغ مروغ ویلي دي ګډې وډې ته ویلي دي خو خدای به خیر کړي انشاءالله دا ویزه به دې ټیک کړم او انشاءالله چې په ډریورۍ به دې واخلي 10 ورځې بعد به تا بیا ډریورۍ ته راواړئ داسې کار دی اشنا پړتو باندې م نه پرېږم زړه مې چاودلې دی ګوره ما چې دا قرض ودار کړی دی ما چې زما دلته زندګي لږه ښه شي چې زمونږ دوه وخته رزق راته دا لالو میلو شي مونږ د دې دپاره راغلي یو مونږ خو خوږې رشتې پرېښودې بس اوس را داسې چلو کې وکړي بس ما اوټ کړې وروره چېرته راله دی جنډ نه پیسې وم تاسو بیا ترې رالالې ته خو ما نه رالېږلې تاسو خپل ته ایجنټانو دوکه کړې ده ستا خو مازغه خراب شوي دي اشنا بدماشۍ مه کوه داسې مه وایه چې دا پردی وطن دی والله چې سر د باندې وګرځوم هذا مخمافي هذا باكستاني مخمافي ليش جنجال يا اخي شوي صبر يا اخي شوي صبر يا اخي ليش جنجال يا مختبر زه مانا دا بل څه ماتې کوي دا په خبره خو هم زه نه پوهېږم او دا لیونی دا څه لیونیان خو تاسو یې ولې دوکې کوئ تا نه ویسه چا رالېږلې ده او شرمېس وکړو شوي صبر يا اخي انا ترتيب شوي صبر يا اخي انت ما في صبر مجنون لا ما في صبر انت ما في انسان انت حيوان انا ما في انسان هذا ما في انسان ليش انا ما في انسان انا ما في انسان انت ما في انسان ليش هذا لا تل جنجال ولا تل جنجال ليش لجنجال ايش خاوند مې څه وایي مړه په پښتو کې راته ته وایه دا درته وایي چې ولې جګړې کې نو چې داسې کار دی چې هلته مونږ سره ګوره زمونږ خو غریبي ده ایجنټ هم مونږ سره دوکه وکړه دلته تاسو هم وایي چې 10 ورځې دې کې کار وکړو 10 ورځې به کوین کې کار کوو ولې زما ډرایورۍ ویزه څه شوه انا ترتيب لازم ترتيب ليش جنجال ايش بيده او ترتیب په دې وکړه جګړې ویسه کې با ټیک ته خو څه چل لالاو کې که نه مړ هلته د کلي شوي صبر هذا مويه شراب بعدين مو كويس قسم په خدای چې زه مجبوره نه یم چې دا سړی خو مې له ټاکو شوي صبر يا اخي شوي صبر انا ما في معلوم انت ايش كلام یاره داسې کار دی انډیواله که نه زه تاسو له دا کار نشم کولی بس دا زه نشم کولی ښه څپېله ته ویم ما سره خو هم دوکه کړې ده شغل مافي باکستان خلاص بس روح ودي باكستان نيخي خروج خلاص انت مخمافي انا مختابان يلا روح باکستان دا څه وایي دا دې څه وایي او پاکستان ته ځه با ټیک ته ځه تر زویه دغه دی ښه دغه دی لږ ساړه خوره خبره ورسره کوو خبره تاسو د خبرې غم دی د خدای مسلمانانو پې غټ شر کړی دی راباندې کې پې نه تا خو ما د دشمني کتلې ولا ولې برابرم کړو په سر ولا چک لګو پرې برابرم کړو